د نوین الحق او ویرات کوهلي جګړه ولې او څنګه واقع شوه؟ څوک ملامت وو او افغانانو ولې د ویرات کوهلي ننګه کړې او نوین الحق یې ملامت ګڼلی دی؟ د فریهډ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولي نښان وشرنګوئ او حال انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته در ورسیږي. بیګا شپه د لکنو سوپر جینټ او آر سی بي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې لوبه آر سی بي لوبډلې وګټله. د لوبې جزئیات او لوبه به مو کتلې وي. زه په دې ویډیو کې درسره د نوین الحق او ویرات کوهلي ترمنځ د لانجې او ورسره د نوین الحق د برخورد په اړه غږېدلی یم. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ. کله چې نوین الحق په خپلې بهترینو توپ اچونې سره د آر سی بي لوبډلې د توپ وهنې پلان تس نس کړه، نو ویرات کوهلي ته ډېره غوسه ورتله چې ولې یو داسې ټیټ لیول لوبغاړي دومره ښه توپ اچونه ترسره کړه. سوځېده او پلمه یې لټوله تر څو په نوین الحق باندې غوسه شي. څو ځلې پرې غوسې وکړي، خو نوین الحق پرې ځان هم نه پوهاوه. کله چې نوین الحق د بل توپ د ترسره کولو لپاره خپل ټاکلي ځای ته تله، نو لازمي ده چې ویرات کوهلي به د افغان ویاړلي نوم ته ډېر سپک توهین کړی وي، نو ځکه ویرات کوهلي پسې دغه افغان شازلمی راتاو شو او لانجه جوړه شوه. اوس راځم چې ملامت او سلامت څوک دي؟ نوین الحق په خپل وطن افغانستان پښتونولۍ او ولس ډېر سخت مین دی، په خپل کلتور مست مین دی او د دې هر څه ثبوت یې د پاکستان او د پاکستان لوبغاړو، د اسټرالیا کرکټ بورډ او همدارنګه د سریلانکا د غوره لیګ پر مهال د سریلانکایي لوبغاړو سره د لانجو په اړه پرېښي دي. بلخوا ویرات کوهلي ډېر مغروره، بې ادبه او بې سلیقې لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي چې د میچل سټارک په شمول ډېر نړیوال لوبغاړي د ده له امله آی پي ایل سیالیو سره بایکاټ کړی دی. نو حتمي ده چې نوین الحق سلامت او ویرات کوهلي ملامت دی. سوشل میډیا کې ډېرو ښو او غوره شخصیتونو هم نوین الحق ملامت کړی دی او ویلي دي چې نوین الحق باید د خپل کیریر او آی پي ایل لوبو لپاره هم حوصله کړې وي. زه دغو افغانانو او کرکټ پوهانو ته فقط دومره وایم چې ټیټ مقام ښه دی، خو ټیټې سترګې هېڅکله ښې نه دي.